آفتاب علم زما په اړه راپور بې بنیاده او دروغ دی. سلامونه نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. نن د کرکټ باوري ویبپاڼې کریک انفو په یو راپور کې لیکلي افغان چټک توپ اچوونکی آفتاب علم د نړیوال جام سالوي پر مهال د ساوث میفټن ښار په یو هوټل کې چې هلته لوبډله میشته وه د یوې نجلۍ سره د بدسلوکي کړې وه او له همدې امله له نړیوال جام سالوي بهر شوی و. خو د افغانستان چټک توپ اچوونکی آفتاب علم دا راپور بې بنسټه بللی. نوموړي څو شېبې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ټولو هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوم چې نننی خپور شوی راپور بې بنسټه او بې بنیاده دی. هغه وایي زه به خپل دریځ د ډیسپلین کمیټې په اجازت روښانه کړم. د معلوماتو له مخې افغان توپ اچوونکی آفتاب علم له ویسټ انډیز او د پاکستان سره له سیالیو وړاندې د ډیسپلین د نه مراعت ستونزې له کبله بیرته له انګلستان هیواد څخه افغانستان ته راستون شوی و. هغه وخت د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم کاکړ ویلي ډیسپلین یوه مهمه مسله ده او که هر لوبغاړی خلاف ورزي وکړي هغه ته به حتمي جزا ورکول کیږي. نو آفتاب هم مات کړی و، نو له همدې امله مو هیواد ته ستون کړو. نوید سایم کاکړ د آفتاب موضوع په تړاو هغه وخت نور څه نه ویلي، خو وروسته دا کیسه بیا په ټولنیزو رسنیو ګرمه شوه چې حتی آفتاب علم یې هم مجبور کړ او خپل دریځ یې روښانه کړ. لوبډلمشر ګلبدین نایب هم د آفتاب علم د قضیې په اړه په وروستۍ مرکه کې ویلي د نړیوال جام په دوام آفتاب علم بې اجازته د خپل اوښې کور ته تللی و او شپه یې هلته کړې، نو له همدې امله د ډیسپلین قانون یې مات کړی چې د نړیوال جام بهر شو. خو له هغې وروسته بېلابېلې قضیې د آفتاب علم پسې راووتلې. کریک انفو په راپور کې دا هم لیکلي چې نوموړی په مانچسټر ښار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ د نندارې لپاره په نه غوښتل شوې بلنه د خپلو ځینو ملګرو سره یوځای د وي آی پي کارت په لرلو سره د میلمنو د ځایناستې ځانګړې خونې یا اتاق ته داخل شوی و چې وروسته د هغه ځای څخه د نه راوتلو په صورت کې امنیتي کسانو په زور له هغه ځایه شړلی و. خو دا هر څه آفتاب علم بې بنسټه وبلل. دغه راز د بورډ غړي عاطف مشال د آفتاب علم د قضیې په تړاو د کریک انفو سایټ سره په خبرو کې ویلي دي چې د آفتاب علم موضوع دوی لا وړاندې تعیین کړې او په اړه به یې د ډیسپلین یا انضباطي کمیټې په یوه اونۍ کې دننه پلټنې بشپړې کړي. د مشال په وینا د آفتاب علم د قضیې د څېړلو په اړه یو 3 کسیز هیئت چې په راس کې به یې دولت احمدزی او د کرکټ بورډ موقتي اجرایي رئیس اسدالله خالد اشتراک لري ټاکل شوي او دوی به د یادې قضیې په اړه بشپړ معلومات په یوه اونۍ کې دننه کرکټ بورډ ته وړاندې کړي. د ویډیو په اړه خپل نظر په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو د سره حتما لایک او نورو ملګرو سره شیر کړئ.